هغه ایسته اخري او دغه چوړیل ایسته په دغې ځیګي کې مړه کړې وي او دغلته مړه پرته. د ماشومانو تربیات دا د اوس خبره ده چې د غرونو په منځ کې یو کلی و او په هغه کلي کې به 3 جینکۍ اوسېدلې. هغې به همیشه یو بل سره جنګونه او جګړې کولې. هغه خویندې وې او څه د تره لوڼه او د دغې کلي خواته یو غر او په هغې کې یوه چوړیل وه او هغه چوړیل به همیش د دیو تماشه کوله او دیو به په خپل منځ کې جنګونه او جګړې کولې. یو بل ته به سپکې سپورې ویلې او دغه چوړیلې تماشې ته ناسته وي او ځان سره وایي دا واړه خو یو بل سره جنګونه کوي جنګونه او دیو ته به زه سبق ورښیم سبق دیونه به زه یې ورتښتمه او دیو خو د یو بل ډله نه که یو په یو بل خوشحالیږي نو زه به ترې وتښتم دا نورې به راته څه ونه وایي. نو په دې کې ترې هغه چوړیل یوه جینۍ راتښتولې وې خپلې دغې ګوپا ته او هغه ایسته اخري. نو په دغې کلي کې دغه کور کې یو سړی هم اوسېږي. هغې یو ورځ دغه ماشومانې راټولې کړې وي او دا ښوونه ورته کوي ارې ماشومانو تاسو ته زه دا ښوونه کومه چې تاسو به یوه دا چوړیل وړي. که تاسو زما په خبره عمل ونه کو تاسو یو بل سره جګړې او جنګونه مه کوئ او یو ځای شئ نو دا چوړیل به هېڅکله هم تاسو ته څه ونه وایي او چې دا چوړیل کله راله نو ټولو ته یو ځای شئ او دغه چوړیل مړه کوئ. او بیا په بله ورځ دغې ځیګي ته دغه چوړیل راغلی وي او دغه جینکۍ ورته اتفاق یې کړی وي او په یو ځل راغونډې شوې وي او دغه چوړیل ایسته په دغې ځیګي کې مړه کړې وي او دغلته مړه پرته وي. نو ګلونو ماشومانو د دې سټورۍ نه تاسو ته څه سبق حاصل شو او دا سټوري که خوښه شوي نو زموږ چینل ورسره لازمي د داسې ښکلو سبق آمیزو ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او داسې ښکلې ویډیوګانې به تاسو ته په دې چینل ریګولر میلاویږي. نو چینل لا د پښتنو دپاره خاص شوی دی نو خامخا یې سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو راتلو پورې راله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.